که غواړئ په مریخ کې ژوند وکړئ نو اړ یاست چې د غوښې خوراک بند کړئ. مشهور سوداګر ایلان ماسک په مریخ کې د استوګنې لپاره د کالونو په جوړولو پانګونه کوي. اوس یوې څېړنې موندلې چې هلته اوسیدونکي کسان باید د غوښې خوراک پرېږدي. د سټارلینک او عصبي چیپ په څېر د جالبه پروژو جوړونکی ایلان ماسک په راتلونکي کې په مریخ کې د انسانانو د استوګنې لپاره د کالونو جوړولو په پانګونه کار کوي. په دې کالوني کې به خلک په ښیښه‌يي ګنبدو کې ژوند کوي او خپل خواړه به د لمریزې برېښنا په هایدروپونیک فارمونو کې کري. ایلان ماسک په 2002 کې د یاد هدف لپاره سپیس ایکس شرکت تاسیس کړ او تمه کېږي چې دا هدف به په زرګونو سټارشیپ الوتنو له لارې ترسره کړي. د ایلان ماسک د پروژې څېړنو موندلې چې په مریخ کې میشته لومړني 100 انسانان به د محدودو سرچینو له امله یوازې په سبزیجاتو کې ژوند وکړي. ځکه چې اوس مهال هلته د څارویو پالل ممکن نه دي. څېړونکي په دې باور دي د ایلان ماسک له لوري په سره سیاره کې د 15,000 انسانانو لپاره جوړ شوی کالوني کې یوازې سبزیجات او میوې کرل کېدای شي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.